ډوډۍ راکړه. چپ شه د ګوډاګي بچیا، خپل کار سره کار ساته. دا ولا که دا ډوډۍ خوري وخوره که نه مه خوره. دا د پلار راج محل دی، شابه دا لوښي ښه پاک وینځه، شابه درکوه. السلام علیکم. وعلیکم السلام سلام. رسول تعالی بچه دا ولې جاړه دی خورا شه. په دې وچه روټۍ باندې سکے، په دې باندې سکے. دا مې راکړه. دا یا جنې دا سکے، دا څوک وړول ورکې دا وچه ډوډۍ، دا څوک سرول هم نه ورکوي، په خپله بسکټو تنختی. چپ شه شوک بړقه، ته هم تیاره ډوډۍ ختمه کړه. دره باندې اوس نازبینه ده ته او کارونه د دنیا پاتې دي. شابه پای سوچ راشته کارونه ختم کړي. دا ته څه کې ښځه خو ماشوم دی، په خپله غوټه کېږي او تشېږي او په هغه باندې کارونه کوي. ماشومان باندې څوک کارونه کوي، ته په خپله څه کوي. نو ما دې کور ته د څه لپاره راایستې؟ ته بس یې خوراکونه کوې، د کور د کارونه به څوک کوي. الله ما ته رانیغ شوې، ما ته نیغ نیغ خبرې مه کوه، ګینې د پلار کړ بدنه بیا تل یم بیا به خفه یې. زه ورکېږه، په تا باندې څوک څه کوي؟ زما خپل بچي په کار دي. بس زه لاړم دنه ځه.